د قرآن عظیم شان ویل خو ثواب ډیر لري، لیکن په لمانځه کې بیا ډیر لري. حدیث مبارک راځي چې الله تعالی غوږ نه نیسي بنده ته په یو شي کې افضل تر هغه نه چې 2 رکعته لمونځ کوي تلاوت قرآن عظیم شان کې غوږ نیول کنایه د دې اجابت نه. دلته قرآن الله ډیر ښه قبلوي او د خدای رحمت په سر د لمونځ کوونکي چې تر څو په لمانځه ولاړ وي رحمت د خدای په بهیږي نازلېږي. نو چې څومره ډیر قرأت وي په لمانځه کې دغومره ډیر وخت په تیریږي، د خدای رحمت په دغومره ډیر په دغه باندې ورېږي. او انسان الله ته په هیڅ شي دومره نه نږدې کېږي لکه په هغه څه چې د الله نه صادر شوی. قرآن د الله کلام ده. په دغه قرآن چې الله ته څومره نږدې کېږي په بل شي دومره نه نږدې کېږي. حضرت امام احمد ابن حنبل صاحب 99 وارې ربي کریم په خوب باندې لیدلی. اخر کې ارمان کوي کاش کې مې چې یوه پوښتنه تر کړې وای په سلام باندې چې په خوب ولید بیا الله ته د الله نه پوښتنه کوي الله تا ته د تا بنده په کوم عمل ډېر د نږدې کېږي؟ هغه ورته بې کلام د ما په کلام، بیا دا ورته بې فهم او بغیر فهم. دا ډېر ځای د امید ده په فهم که بغیر د فهم هغه الله ورته بې فهم او بغیر فهم. اخلاص چې وي په ښه عقیده باندې تلاوت کې هم قرب ده، په ترجمه کې هم قرب ده، په هر څه کې قرب ده. ما درته مخکې وویله چې ثواب شروع شي دین ټول کامل ده که نه چې بس دا مې کړی، خو هلته بیا مقامونه دي. هر څه په خپل وخت کې دا ډېر ثواب هلته وي چې په خپل وخت کې بیا اودس لمونځ کې ګټه شته، په لمانځه کې کیننې ولاړې په رکوع کې قل هو الله ویې ګټه شته، د تحیاتو په ځای باندې قل هو الله ویې ګټه شته. نن لمونځ ده خو ځایونه بدل دي. په یو ځای کې قرأت ویل کېږي، په بل ځای کې بیا تسبیح وي، په بل ځای کې بیا تشهد وي چې په خپل ځای وي. نو وایي قرآن هم هلته ډېر مؤثر واقع کېږي چې زړه ډېر صفا شي، چې فنا فی الله مقام ته ورسېدې د الله عشق تام شو، بیا د الله په خبرونو خوند اخلي. ملګري یو قصه سلام ګل خلیفه صاحب راته کړه. وطن کې ژمی ده واورې ورېدلې دي، یو طالب ډېر غلی ملنګ طالب و چې راغلم وایي نه مې ولید. ملګري نه مې پوښتنه وکړه وایي دې ویل هغه خو تللی هلته هغه د څېړۍ لاندې د ونې لاندې هلته تلاوت کوي، هره ورځ هلته ځي. وایي زه پسې ورغلم غلی برسېره واوره پرته ده، سوړ باد چلیږي، دی د دغه ونې بیخ ته ناسته تلاوت کوي. نو چې ورغلم دا حال مې چې ولید ذاتي مې ورته وویلې چې پلانکی ولې داسې کې خو جومات ګرم ده، توخانه ده، کوټې ګرمې دي. اول خو په کوټه کې که په کوټه کې طالبان وي په عذابېږي، په جومات کې خو هلته تلاوت کوه. وایي دوی ویل نه خو اخر مې وایي کلک دا چې اوس دا ساړه څنګه برداشتېږي، دا برداشت کېږي څنګه دا ساړه دلته څنګه هره ورځ وایي راوځي دلته هغه کوي دا ساړه. وایي ده ذاتي اخر راته ویله چې زه په تلاوت چې شروع کړم په ساړه نه پرېږدم. ولې؟ وایي زه جنت په خپله وینم، د جنت انعامات په خپلو سترګو باندې وینم. یو عالم مرقات مشکات شارح واقع را نقل کړی چې یو پیر نه بیعت وکړو، ښه مدرس ښه جید مشهور عالم و. دا پیر ورته ویلی یو څه وخت به درس پرېږدې د ځان د اصلاح کوشش وکړئ. د درس پرېښی دا نور ملایانو په پیر ردونه شروع کړه دا څه ګمراه بېلیارې پیر ده، ښه مدرس یې د درس نه وایست. وروسته دا پیر دغه مدرس ته ویل تلاوت هم پرېږده. وایي علماو په ده د زندیق حکم وکړه چې العیاذ بالله کافر د زندیق د قرآن یې سړی منې کړ. خو هغه عالم د تصوف او د آدابو سره اشنا او د خپل پیر په خبر کې قیل و قال نه کړه، شک یې نه کړه، هغه عمل یې کړ، تلاوت یې پرېښی. دی وایي چې بیا یو وخت کې مرقات دا واقع را نقل کوي، وایي بیا یو وخت کې دغه پیر راته ویلي اوس تلاوت شروع کړه. ما چې وایي د قرآن عظیم شان داسې راخلاص کړه د هر آیت نه انوار راپورته کېده. وایي ویلي اوس حقیقت د قرآن د مخکې صورت و، اوس حقیقت اوس نو چې څومره تلاوت کړی شي د خو هغه د یو ته یو په لسه بدله ورکوي، بل ته یو په وسه ورکوي، بل ته یو په ولکه ورکوي، عمل یو وي. ابل ورځمنه ویلې صحابه هم صدقه ده، د موږ هم صدقه ده، د هغوی 1 کیلو صدقه د موږ یو غر صدقه، د موږ یو غر د هغوی 1 کیلو ته ولې نه رسېږي؟ دواړه صدقې دي. یو غر سره زر د موږ،
دغه 1 کیلو وربشې چې صدقه کې دغه وربشو یا خرما وي صدقه کې یو ته نه رسیږي. هغه صفا نیت، هغه عشق او محبت چې په دې کې موجود و د نبی علیه السلام د صحبت په برکت چې کومه صفایي د دې په زړه کې و هغه ممکن نشته. ډېر شیان داسې چې سړی کې خو په فضایلو نه خبر شوق نه وي، خو چې په فضایلو خبر شي بیا شوق زیات شي. دا د شوق په انداز سړي ته ثواب ورکول کېږي. امام می د مذهب دی خیسته هر منقب دی سپین ستوری د ادب دی د فقه سرچینه ابو حنیفه